چې وي د صالح علیه السلام په قوم کې یو سړی نو د هغه نه دا خلک ډېر زیات تنګ وو. نو هغه صالح علیه السلام پسې په ګیله باندې هغه علاقې والا خلک راغلو او صالح علیه السلام ته وی چې حضرت مونږ د دې سړي نه ډېر زیات تنګ یو، ډېر زیات دا غون کلی دی نه تنګ دی، غون خلک ورپسې راغلي وو په جرګه باندې. او دا واقعه چې کوم دا نو دا سالم بن جعد چې کوم دی دا په حیات الحیوان کې باقاعده ذکر کړی ده په جلد نمبر 1 کې. هغې وایي چې کله صالح علیه السلام ته ټول کېناستل چې د سړي نه مونږ ډېر زیات تنګ یو، هغه سړي به داسې کار کوو چې دی به دیاړي به یې کوله، سهار یې به لاړه ځنګل ته غرونو ته به لاړه او د هلته نه به دا لرګي به یې راجمع کول، لرګي به یې راوړل، بیا به مازدیګر ماښام واپس راته سهار به لاړه. نو صالح علیه السلام ورته وفرمایل چې بس د ده نه به هم الله بېغمه کړي انشاءالله. بس هغې خوشحاله شو چې یو پیغمبر داسې وفرمایل چې زه بس الله به د ده نه مونږ بېغمه کړي، نو بس څه بندوبست به ولا الله خامخا کوي. هغه چې کله مازدیګر او ماښام شو نو چې ویې کتل اوس هغه سړی واپس کلي ته راغی. چې کلي ته راغی نو دا خلک بیا په ډېر زیات غمګین وو، ډېر زیات خفه وو چې یا دا مونږ خو یو پیغمبر ته سوال مینت او زاري وکړو چې د ده نه مونږ ټول تنګ یو، خو هغه بیا دوباره راغی کلي ته او پیغمبر مونږ ته فرمایلي چې د ده نه به الله تاسو بېغمه کړي. نو واپس وکړو دوباره لاړل. نو صالح علیه السلام هم حیران شو، وی چې تاسو دا سړی راوغواړئ او ورته ووایه چې کوم لرګي تا راوړي دي هغه هم ځان سره راوړه او راشه. وی هغه سړی یې راوغوښته، چې کله یې راوغوښته هغه سړی راغی نو هغه ته وایي چې ته دا لرګي کولو که چې کله هغه د لرګو هغه پنډ و که نه هغې چې کله کولو که هغې کې لرګي و نو چې کله څنګه داسې کولو شو نو چې ویې کتل هغې کې دننه یو تک تور مار خطرناک مار و پکې او هغه د غوسې نه د یو لرګي نه تو شوی و، په هغه لرګي باندې د خپل غاښونه داسې خښ کړي وو د غوسې نه. نو صالح علیه السلام دې سړي ته وایي چې ته تلې د دلته نه د کلي نه یا راتلې نو تا داسې څه عمل خو نه و کړی په لاره باندې. وایي چې حضرت ته خو چې ځمه نو ځان سره چونکې زه سهار ځم او بیا ماښام واپس راځم نو زه ځان سره د ماسپښین هغه روټۍ چې ځان سره د کور نه واخلم نو زه عموما ځان سره 2 روټۍ اخلم. نو ما ځان سره 2 روټۍ واخیستې او زه لاړم. نو وی په لاره باندې یو کس ما سره ملو شو چې هغه ډېر زیات غریب ما ته ښکارېده، اوږې مو. نو ما هغه یو روټۍ هغه له ورکړه، صدقه مې کړه ورته. بس صالح علیه السلام چې دی نو هغه خپل قوم ته وایي چې دا مار چې کوم دی دا د ده دپاره راغلی و، په ده باندې به یې ټک لګو او ده باندې به دې به هکه ځای کې ختمېده، خو ده چونکې دا صدقه په تلو کې ورکړې ده نو بس هغه مار چې دی هغه په لرګي باندې خوله لګولې او دې ته نه الله د هغه صدقې د وجې نه بچ کړ. دا واقعه باقاعده په حیات الحیوان کې لیکلې ده په جلد نمبر 1 کې باقاعده علامه دمیری رحمت الله علیه.